السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا ته دا وخت تازه او پر وخت خبر په لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دا هم د تازه خبرونو سره ټکي واشنګټن پوسټ د امریکا څرګرې ادارې سی آی ای مشر په کابل کې د مولا عبدالغني برادر سره لیدلي دي دا هم تازه خبر د امریکا واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه ریپورټ کې ویلي شوي امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلیام بینز په افغان پلازمینه کې د طالبانو له مشر سیاسي چارو ملسیاد مولا عبدالغني برادر سره په پټه لیدنه کړې ده واشنګټن پوسټ ریپورټ کې راغلي دغه لیدنه د اګست په 2 نیټه ترسره شوې چې طالبان لاسونو ته د افغان پلازمینې لویدو وروسته د امریکا لوړپوړو چارواکو او طالبانو مشرتابه ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده واشنګټن پوسټ وایي سی آی ای چارواکي تر دې دمه دې لیدنې په هکله هڅه نه دي ویلي خو هغه چارواکي چې د دې لیدنې په هکله معلومات لري او نومونه یې نه دي یاد شوي دا تایید کړي ده مولا عبدالغني برادر د دې ریپورټ له مخې سی آی ای له مشر سره چې لیدلي د افغان طالبانو متوسط غړی یو دی چې 17 کاله مخکې د پاکستان سرګرو ادارو په مرسته سی آی ای نیولی او تک کله زندان کې پټ پاتې شوی دی د دې لیدنې ریپورټ داسې مهال خپرېږي چې له کابل هوایي ډګره د بهرنیانو ایستلو لپاره پرله پسې ډیپلوماتیکې او پوځي هڅې روانې دي طالبان وایي له افغانستان بهرنی چارو وزیر وتلو لپاره ټاکل شوي ضرب الجل نه غورځوي او دغه ځواکونه اګست میاشتې تر 14 پورې وخت لري له هېواده ووځي واشنګټن پوسټ په ریپورټ کې ویل شوي چې ټاکل شوي نیټه او له افغانستان د خپلو ځواکونو او طالبانو همکارانو د ایستلو لړۍ کې د امریکا هڅې احتمالا له عبدالغني سره سی آی ای مشر د خپرول موضوع وه ولسمشر جو بایډن د کابل حمید کرزي هوایي ډګره د خلکو لیږدولو هڅې د تاریخ تر ټولو لوی او ستونزمن عملیات بلل کېږي ولسمشر بایډن د خپلو متحدینو او په ځانګړې توګه د برټانیا له لوري له ډېرو فشار سره مخامخ ده چې په دې کابل هوایي ډګر کې د خپلو پوځونو د پاتې کېدو موده وغځوي له دې مخکې د امریکا بهرني چارو وزیر انټوني بلینکن وایي هېواد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وګړو ایستل شاید لړل د طالبانو زیات مهم دي ګرانو قدرمنو